अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان دا اعلان وکړو چې چا هم لګړ بګړ قتل کو او مړی کو په ډز باندې وویشتو، هغه ته به نغدي 15 لک روپۍ انعام ملاویږي. دوستانو، دا اعلان عاطف خان ته دا په ذمہواری کو چې عاطف خان چې کوم د مردان سره تعلق لري چې چا هم لګړ بګړ وویشتو او قتل کو او مړی کو، نو دوستانو هغه ته به وزیر اعلی صاحب د عاطف خان په لاس باندې 15 لک روپۍ ورکړي. نو دوستانو، د ځکه چې لګړ بګړ ډیر زیات نقصان وکړو او د مردان خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسولو، د هغې فصلونه ختم کړل. او دوستانو، دا مخې ته راغلي د خبره چې د یو خانداني 15 کسان قتل شول او لګړ بګړ وخوړل. دوستانو، په دې کې 3 ماشومان شامل دي او د هغې مور او پلار. دوستانو، په دې باندې وزیر اعلی صاحب پولیس ته هم دا نوټس ورکو چې څوک هم د لګړ بګړ قتل کی او مړی کی، نو تاسو به ورته څه نه وی، او بلکې ریسکیو والا ته دا خبره وکړه چې تاسو به د دې خلکو مدد کوئ چې څوک زړور او بهادر خلک دي چې هغوی لګړ بګړ قتل کوي او مرداړي. دوستانو، ځکه چې لګړ بګړ خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسولو او د ډیرو خلکو فصلونه او ډیر زیاتې تباهیانې وکړي او د خلکو بچي وخوړل او خلک یې ډیر زیات خراب کړي دي. دوستانو، که موږ سوچ وکړو یو سایډ ته سیلاب خلکو ډیر زیات وځپل او خراب یې کړل، او دوستانو اوس دا لګړ بګړ راوتی دی، د دې د وجې خلکو ته ډیر زیات نقصان دی او خلک ډیر زیات خفا دي او خپل بچي د کورونو نه بهر نه پرېږدي او مدرسې سکولونو ته، ځکه چې هغوی وایي که زموږ بچي لاړل او لګړ بګړ وخوړل نو زموږ بچونه به غلا شو. او لګړ بګړ ځناور دی او د ده هېڅ قسمه پته نه لګي چې آیا دا به څه ټیم راځي او څه ټیم به نه راځي. او دوستانو، واړه ماشومان خو په څه هم نه وي خبر او هغه نه پوهېږي. نو دوستانو، د دې په وجه باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان یو تازه خبر او نیو اعلان وکړو چې چا هم لګړ بګړ قتل کړو هغه ته به 15 لک روپۍ ملاویږي، او عاطف خان چې کوم د مردان سره تعلق لري هغه به ورته 15 لک روپۍ ورکوي. او وزیر اعلی صاحب د هدایت عاطف خان ته وکړو. دوستانو، که تاسو هم قتل کو نو تاسو هم 15 لک روپۍ د عاطف خان نه اخیستل شي. خو دوستانو، زموږ دا پیغام در سره مخکې شیر کوي چې ټول خلک خبر شي د دې پیغامه. شکریه.